په هیواد کې د وروستیو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو د هیواد بېلابېل ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه وروړولي دي. ننګرهار کې د دې ولایت امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا کړې او له هغو خلکو غواړي چې کورونه یې د سیلاب له خطر سره مخامخ او یا خوړونو ته نږدې وي خالي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. هغه خلک چې کورونه د خوړو په غاړه او د دې احتمال شته چې د سیلاب له امله د دوی کورونه زیانمن سي او دوی ته زیان ورسیږي او هغه کورونه چې نازک جوړ شوي دي او د باران د شدت له امله شاید پر هغې باندې راپرېوځي او دوی ته زیان ورسیږي هغوی ته دا سپارښتنه شوې ده تر څو هغه کورونه تخلیه کړي او دوی د دې زیان څخه وژغورل سي. په عموم کې الحمدلله امنیتي ځواکونه په همدې باندې لګیا دي او ټول ته عامه پوهاوی شوی ده او امنیتي ځواکونه شپه ورځ د ولسونو په خدمت کې دي. د نوموړي په وینا که څوک بیا هم له ستونزو سره مخامخ کیږي باید له 119 شمیرې او یا هم خپله سیمه کې امنیتي سرتیرو او مسؤلینو سره اړیکه ونیسي چې پر وخت یې ستونزو ته رسېدنه وشي. دغه راز د ننګرهار اوسیدونکي له خلکو غواړي چې کورونه یې په هغو ځایونو کې چې د سیلاب له خطر سره مخامخ وي ځانونه خوندي ځایونو ته انتقال کړي. کوم کسان د خوړو سره نږدې او سیلابونو خطر ورته ځای دی نو هیله مو ترېنه دا ده چې هغې څخه لرې اوسي ځکه په راتلونکي کې د ډېرو خطرناکو سیلابونو اټکل دی. په همدې هیله چې نور هیوادوال مو متضرر نه سي. د ټولو هغه هیوادوالو نه مې دا هیله ده چې په سیندونو غاړو ته اوسیږي خوړونو غاړو ته اوسیږي غرونو لمنو کې اوسیږي دوی د باید یو خوندي ځای ته ځان انتقال کړي. ځینې بیا پر هغو خلکو غږ کوي چې د خپلو هغو هیوادوالو لاسنیوی او مرسته وکړي چې د سیلاب له امله زیانمن شوي دي. او زه غواړم چې دغه خلک د روسیې کې ډېر سخت بارانونه وشول او دا خلک ډېر زیانمن شوي دي. څوک چې بې کورونه شوي هغې ته باید که څوک امکانات لري کورونه ورکړي که کورونه نه لري نقدي مرستې څه وسایل کېږي باید موږ سره کومک وکړو او د افغانستان ټول مسلمانان غریب دي ورته خپلې وسې پورې هر څه باید کومک ورسره وکړي. د هیواد کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په یو بیان کې ویلي په هیواد کې د باراني څپو په پیل سره په ګڼ ولایتونو کې سیلابونه راوتلي د لا زیات ورښت او سیلابونو د خطر اټکل شوی دی. نوموړي په خپل بیان کې والیانو امنیه قومندانانو ولسوالانو او د ولسوالیو امنیه قومندانانو ته سپارښتنه کړې چې د سیلابونو له خطر څخه د هیوادوالو د خوندیتوب په پار له ټولو امکاناتو پوره کار واخلي او د خپلو سیمو د خلکو له وضعیت شیبه په شیبه ځانونه خبر کړي.